دلته راغلي مشران ځوانان سپین ږیري زموږ خویندې ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو ایمان ته سلام کوم ستاسو ننګ ته سلام کوم ستاسو غیرت ته سلام کوم او صرف یې زه نه درته کوم دا APS شهید ماشومان تاسو ته نن سلام کوي د کویټې شهید وکیلان نن تاسو ته سلام کوي د فاټا شهید مشران تاسو ته نن سلام کوي د فاټا شهید ماشومان تاسو ته نن سلام کوي هغه مشرانو روحونه نن یو بل په څنګلې سره وایي چې زما او ستا وینه هغه خلک بې قدره کړې نه ده زما او ستا په وینه ننګ ته راولاړ شوي دي زما او ستا په وینه غیرت کوي هغه به یو بل سره وایي چې ما درته ویلي نه وو چې پښتون کوم بې ننګه نه دی یوه ورځ به د دې وینې تپوس کوي او هغې ته راولاړ یې او اوس یو عمر کې په ژړا ویل چې ما ته انصاف راکوي خپله ځواني ته به اور ورپورې کړو چې تا ته انصاف نه ګدار په خپل ځان به پېټرول درته جوړه کړو چې زه خپله پښتنه مور او خور ته انصاف نه وغواړم دغه خبرې هم موږ ته ژړا راوسته چې نن ته راغلې او سټېج ته او سټېج ته مجبوره شولې او وروڼو ډېر واضح پیغام دی زموږ لخوا هم او د کالیه لخوا هم دای چې کوم اپروچ کوي هغه ډېر منفي دی نن هم ځای پر ځای کرفي لګېدلی وی او خلک یې مانع کړي وي بیا هم په زرګونو خلک راغلل او کالیا چیلنج درکوم کالیا چیلنج درکوم یو منټ دپاره هم په باران سه ته کسان ودروه خپل هغه په کوم بنیاد درېږي بې غیرتوب څه بنیاد وي چې دی به ودرېږي بې ننګي څه بنیاد وي چې دی به ودرېږي باران ته دا چې باران ته ودرېدلي دي دا د ننګ میدان دی دا د غیرت میدان دی ستا پلار هم داسې خلک نشي درولی په والله ما ویل ګناه به وشي کنې د خپل شهید اتلانو د روحونو دپاره مو چې کرسۍ کېنولې وی چې کرسۍ یې شوی خالي هغه راغلي دي هغه تاسو ویني دلته روحونه دي دلته د مظلومانو روح دی دا د مظلومانو وجود دی ما تاسو ته دغې بادار ته ما کال اول ویلي وي چې که کله دا یو غریب سینا تا سره پکر وخوړ بیا به د خپل ایټم بم قوت پته درته ولګي چې نشته نشته دا د غریب سینه ده دا به تا تسنس کوي ته به منې د ده حق به منې چا درته ویل دلته خبرې څوک وکړي چې موږ د چا هم نه یو خلاف نه د فوج خلاف یو نه د ادارو خلاف چې ظلم کوي خلاف یې یو چې ظلم کوي خلاف یې یو قوم هر ظالم هغه کا طالب دی کا ګوټ دی کا بیټ دی کا من کمیټي دی کا ایسائی ده کا غیبی ده کا فوج دی خلاف یې یو چې څوک هم ظلم کوي څه مطلب دی ستا څه مطلب دی چې په مرګونو به دا تم کم ستا نام چا نشه اخیستی دا د ایمای او د ایسائی نام اخیستل دوی وجب القتل ګناه شمرولو په ډاډ یې درته اخلم په ویاړ یې درته اخلم
دومره لیونې شوې وې پښتون تا په مرګونو یارولو یا په مرګونو ستا پلار ما نشي یارولی او دلتا ये जो दहशत गर्दी है ये जो दहशत गर्दी है ये जो दहशत गर्दी है ये जो मारा मारी है ये जो मारा मारी है ये जो तालिब गर्दी है ये जो तालिब गर्दी है دا ګلونه په معنا په دا ولس یې وړنګوه چې په نظر نشي پښتنو ستاسو نن دې د نظره نشي په ولایې چې بې اتفاقه سوی تاسو کله بیا په چک پوسټونو لاته او سکونه کنځلې وي چې اتفاق مو دې شربت دي تاسو چې بې اتفاقه وئ تاسو چې بې اتفاقه وئ ستا اتلان ستا مشران مړېدل چا تپوس نه کوو چې اتفاق مو وکړ بیا چیف اف آرمي سټاف د نقیب کور ته راغی دا خپلوالي دا چې تاسو ورسره ښه کېږي دا داسې نه ده چې دوی ښه خلک دي که د 2 میاشتې اول خو هم د هغه خلک وو دا ستاسو د اتفاق دی دا اتحاد دی وایي دوی اوس چې کوم کارونه کوي دا بیا پخوا کول ولې ده ته دا پته نه وه چې دا ننګیالی کم بیا راپاسي بیا بیا مخه نه وینم باندې هر طرف نه نارې دي چې پښتون او په وینې کښې یې بادشاهان ورته سره کړل د ویل چې هغه لل بادشاه چې د ده دپاره کشمیر ته ته ټول عمر یې د دې فرض که هغه یې نه دې معاف کړی نو عام ولس بیا څه معاف کړی وي دا رښتیا دي لاس پورته که دا یو مظلوم آیا د هغې زنانه څه قصور و د هغې تپوس کول د راو د این ډي ایس ایجنټي ده که د کام ایجنټي ده او ته وایې ایجنټان یې مونږ ایجنټان یو خو د کام ایجنټان یو د پښتنو ایجنټان یو بیا دا ایکسټرا جوډیشل کیلینګ زیاته واقع دي زه به په کومه درته یادوم لاپته افراد باندې 200 وکړل په میسنګ پرسن باندې 200 وکړل دا میندې چې لاسونو کښې فوټوګان اخیستي دي دغه پوهېږي چې څه ورسره روان دي اوس صرف په 2 ګنټې کښې 2000 کسانو لیسټونه راغلي دي دا میندې مه مجبوروئ چې هر وخت را روانې وي دا پلارونه دا سپینګیري مه مجبوروئ چې هر وخت را روان وي ځوانانو همت وکړئ او بیا یې د دغې میسنګ پرسن اول خو کاروبار پې کوي اوس ځنې را خلاصېږي دومره ظلمونه پې کوي نن هم رفیع الله کاکړ تاسو ډېر پېژنئ ساري یې کال راته وکړ ویله زموږ یو کلیوال را خلاص شو خو لیونې شوي دي هغه نه چې تپوس کوي چې څنګه یې جوړ یې هغه وایي ما نه تفتیش مه کوئ هغه ویل چرپ چې ټول خلک یو منټ ویل ټول خلک ناست وي دی راپاسې غوږونه ونیسي دومره خلک لیوني ستاسو پښتانه وروڼه لیوني کړل ستاسو پلران لیوني دي من دي دا لیوني دي د دلته راغلي دي
تاسو ټول نیوي په دومره ظلم دومره زیاتی خو یو مثال درکوم په ولا تاریخ راته وګورئ دا ظالمانو که چا راکړو په کراچۍ شي دوی چې مړی به وکړو د مړي په لاش روپۍ اخیستې د چنګیز خان په تاریخ کې راته وګورئ که داسې شوي وي داسې خو چنګیز خان نه دي کړي داسې خو هلاکو خان نه دي کړي مړي یې کړي دي خو په مړو په لاسونو کې پیسې نه دي اخیستې دوی په لاسونو پیسې اخیستې دلته هر څوک چې راتلل د پښتون په خاوره بې بدامني جوړه کړه ولې چې دوی ویل چې پښتون کام بې اتفاقه دی بس چې څه پې کوو خو مزید مونږ بې اتفاقه نه یو یوه خبره بله واضحه یوه خبره بله واضحه کوو دا پی ټي ایم سره چې څوک ملاتړ کړي هغه په کلي کښې یا دلته د هغې په تحفظ به کمپرومایز نه کوو دا وعده وکړئ هغه که نر دی او که ښځه ده مونږ پر امنه یو خو دا پر امنه مظاهرې ته که چا لاس راوچڅوو بیا به پته سره ولګېږي په میدانونو داسې هم دا دلته اوس دوی څه کوي دوی خلک هراسه کوي چې پی ټي ایم ته مه ورځئ هغه مه کوئ دا مه کوئ داسې ده زموږ کسان یې ونیول صادق یې ونیو عارف وزیر یې ونیو بیا یې پرون رحیم نیولی و دا کسان دوی هرڅه کوي چې تاسو به دا کار نه کوئ ځوانان دي هغه څه وایي هغه کال هم نه کوي چې ما ته تکلیف رسېدلی هغه وایي موږ خو دې ته تیار یو دا چې څه کوي دې ته موږ تیار یو تاسو به ټول تیار اوسئ ځوانانو هغه خوند مو هم لاسونه پورته کړي دي چې موږ هم د قربانۍ ته تیار پرون هم کمران خان چې کومه وژنه شوې ده په پنډۍ کې د کمران خان چې کومه وژنه شوې ده هغې موږ تفتیش غواړو چې چا هم وژلې دی موږ بیا تفتیش غواړو او یوه خبره پښتنو روانور خو مو عدالت ته راوړو اوس د چا نمبر دی احسان الله احسان راوړې به عدالت ته به راوړې چا هم پښتنو ظلم کړی دی هغه موږ نه پرېږدو که دا عدالت ته انصاف وي بیا به ما ته هم انصاف راکوي که دا سپیشل د څو کسانو دپاره څه وي بیا موږ دا عدالت هم نه منو بس احسان الله احسان آباد به بیا د چا نمبر وي جنرل مشرف راوړې به یې قاتلان موږ نه پرېږدو یا به دا احساس ورکوي چې دا ملک د هر چا دی د پښتون هم دی د سندي هم دی د بلوچي هم دی د پنجابي هم یا به دا واضحه وي که ته انصاف نه کوې چې دا د څو کسانو دی هغه څو کسان بیا موږ پرځوو هغه نه دا د بجلۍ پړک په دوی به مو لیدلو دا تندر ولې راغی دا تندر ویني چې په مځکه هم یو تندر راچک شوی دی دا تندر دا ولاړ تندر به د هر ظالم او بدار نه انصاف اخلي د ده لاسونه او پښې به بند کوي مزید ظلم نه وکړو مرګونه شروع دي بله لوبه څه ده د بدامنۍ د وجې ستا کاروبار ختم شو دا لوی د پېښور ښار دومره لوی ښار صرف د ښار د خلکو ضرورتونه پوره کوي نور یې څه پروډکشن نشته ستا کارخانې ستا میرانشاه ستا باړه دا ټول تباه شوي دي ته چې کاروبار کوې دلته سازګار ماحول نه دی ته به ژوب او کله سیف الله انګور لاهور ته وړې ته به د واڼه ماڼۍ لاهور ته وړې ته به د سوات میوه لاهور ته وړې ته به د واڼه چلغوزه لاهور ته وړې دلته به د انګور په 10 روپۍ درنه اخلي په 140 بیا بېرته په تا خرڅوي ولې چې ستا خپله علاقه خواره ده په هغه تا کاروبار ته نه پرېږدي دلته یې بدماشان ساتلي دي هغه د کاروباري خلکو نه پیسې په زور اخلي
مونږ ته دې وښیي یار نامونه خو نشي اخیستی دغه چې د دوی په سټیجونو باندې کوم ناست خلک دي هغه خو ټول دغه غلط دي چې د خلکو نه پیسې اخلي او خلک وژني او دلته یو خبره بله درته کوم بل ستا د کاروبار نه علاوه او کاروبار یې بیا څنګه بند کړی دی په واګه باندې چې څه کېږي د هغه به خلاصه وي خو ستا د پښتون کاروبار چې کله هغه وي بیا هره ورځ بیا بند کړی وي دا پښتون کام نه در سره باندې پروره خفه نه شي پښتون کام دا خبرې مزید نه مني دا کاروبار به مزید بند وي او بله خبره ستا مدنیات ستا په لاس کې نه دي دا د پښتون ژغورنه ده یو منټ دا د پښتون ژغورنه دا د صحت ژغورنه ده دا د جسم ژغورنه ده دا د عزت ژغورنه ده دا د مال ژغورنه ده دا د مدنیات ژغورنه ده دا پښتون تحفظ دی دا به په هر صورت د خپل کام تحفظ کوي انشاءالله او بله خبره ما خو ویل دوی ځینې خلک راپورته کړي دي بیا خبره وکړي چې دوی مخکې چېرته وو های ظالمانو تاسو ته شرم نه درځي زه خو خپل کم سے کم په غوښه وړوکم زما سره بل څوک دی علي وزیر دا د فاټا اول شهید د ده ورور و چې تر هغه خلاف ودرېدلی و د کور یې 14 شهادت ورکړل او نن ته تپوس کوې چې دا مخشه چېرته و ته دومره ناخبره یې او راپاسې احتجاجونه کوې بیا ځینې خلک وایي چې دې علاقه ته د پي ټي ایم نه راځي مونږ علاقو عام ولس ته راځو ستا په شان بې غیرته ته خو مونږ ورځو هم نه او زما زړه خوږېږي زړه مې خوږېږي ځکه چې تاسو ناسته یو ستاسو ولاړی هم زما په زړه کښې ډېر درد لري یوه خبره درته کوم دلته خبره کېږي چې که منظور غلطي وکړه دوکه وکړه بیا تاریخ نه کې معاف دا زه در سره منم ما به تاسو نه معاف کوئ زه چې داسې لار باندې روان شم چې هغه پښتون کام پښتونوالي نه وي پکښې ما به خپل وچ نه یو ما ته به اور راکوئ دا مې ستاسو ته اجازت دی مونږ د پر شا تګ کښتۍ سېځلي دي دې خبرې ته دا نه کم کېږي او بیا یو اعلانونه ده وکړم او بیا یو آخري پیغام دی هغه ستاسو ته هر ځای به جلسه کېږي یو ځای به هم نه پاتې کېږي دوی ځای په ځای خلک پرېښودل کوي چې ما ته جلسه ورته وایي خلک نارې وایي چې زموږ جلسه به کوئ په خپله یار شرم نشته په شکل ډېر به شرمېدلي وای ستاسو نو زموږ مطالبات چې کوم دي هغه لا نه دي پوره تر آخر ورک سړي پورې تر آخر بې ګناه د عدالت نه لرې مړه شوي سړي شهید انصاف پورې به دا کاروان ولاړ وي او دا به په پوره دم و چم سره ځي او بیا هم تاسو ته یو داد درکوم چې دا تاسو یې چې د جلسې او د هغه کامیابوئ کنې صرف په سټیج کار نه شي چې موږ ودرېږو ستاسو ته سلام کوم ستاسو ته مېړانه کوم د خپل نن کردار ادا کوئ خلک به غلی شي دا پښتون وژنه چې په کومه خاوره هم کېږي موږ یې مخالفت کوو
مونږ یې غندنه کوو، مونږ به مزاحمت کوو، مونږ د دهشتګردۍ خلاف چې څوک هم جنګ کوي مني یې. دهشتګرد چې څومره مړېږي په هغه باندې زموږ خوا نه بدېږي، خو عام ولس سره د خیال کېږي، هغه په کندوز شي وي که چېرته وي، عام ولس د خیال ساتل شي نور دی. او عام ولس چې څوک هم وژني هغې مونږ غندنه کوو. عام ولس هغه عام ولس وژنه دی چې چېرته هم کېږي، مونږ د هغې مذمت هم کوو او مزاحمت هم کوو د هغې. او بیا خبره مخشې به څه کوو؟ دا کاروان خو روان دی، دا کاروان روان دی، دا د چا په لیبلو باندې د چا د غدارۍ په الزامونه نه ودرېږي. او واده وي وار وي 22 تاریخ ته به دا د په ښار لاهور کې جلسه کېږي. کالیا ته به چیلنج هغلته ورکوو. 29 تاریخ ته به هغه خاوره چې د ظلم انتها پې شوې ده، هغه خاوره چې په هغه کښې د مظلومانو مندې او پلارونه تاسو ته په انتظار ناست دي، هغه خاوره چې د هغې د پت او عزت او جسم او صحت خیال نه دی ساتل شوی، بېدردي سره کړې ده. 29 تاریخ ته به په سوات ښه جلسه وي. لارې او ګودرې به بند کوي، په پښو به ځو، په پایله به ځو، یې پلېخ پې به ځو، سیرې ګریوان به ځو، که باران وي که ګرمي وي که څه شي زه به یوه بیا ناره ور وکړه چې هغه ځای چې ده په کوم ځای باندې ظلم کړی، ده په لاهور سے رد الفساد کړی د پښتنو خلاف، مونږ رد الفساد جلسه کوو هلته. د په سوات باندې رای راست اپریشن کړی دی، مونږ رای راست جلسه کوو هلته. دا فساد پتا کې دی، دا رای راست سیخلیار ته راتګ تا ته پکار دی. مونږ په سیخلیار یو، مونږ په رمن یو، زمونږ لار انساني ده، ستا ویښي یې، ستا لار ده تشدد ده، زما نه ده، زما په رمن لار ده. او انشاءالله په 22 تاریخ جلسه کښې به د بلې جلسې اعلان اورئ او په روژې نه اول به دا کار شروع وي. روژه چونکې دوی خو روژو نسي نه، مونږ به خپل عبادت کوو، مونږ به خپل عبادت ورته کوو او په روژې نه پس به بیا چېرته ځو وروڼو، په خپلو وړاندو کورونو مو بیا ګرځوم. ټول پښتون به راځئ، ټول پښتون به راځئ، په وینو سور وزیرستان به ګورو. دا خویندې هم لاسونه چکئ، په وینو سور وزیرستان ته به ځو. او تاسو به زه هغه تیږه ته ولړوم چې 4 کلاول یو زلمی دوی سر ځنې پرېکړو حلال یې کړو، او نن هم په تیږه باندې وینه پراته ده، او وینې ته چې لاس ورړې راسته پې سور شي. دا د شهیدانو وینه ده، دا ته به مخامخ ورځو او په هغه تیږه به ودرېږو، هلته به دی چلنج کوو. دا ظلم به نه منو. او بیا کراچۍ حیدرآباد چې هلته د پښتنو یې بیړۍ غرقوله، هلته به راځو او بیا به انشاءالله په کراچۍ هم جلسه کوو. یو ځل لورلی او نور علاقې پاتې دي، هغه ته به ځو او بیا یو غټه جلسه به په بنو کوو او لویې څو جرګې په پېښور کوو، بیا به سم ګزار په سکندر کوو. او بیا به اسلام آباد ته ورځو، بیا به اسلام آباد ته ورځو. او اسلام آباد څه به ناستئ داسې نه وي، دای به ما ته انټرنېټ ته ګارنټي راکوي، په دم اعتماد ختم شوی دی. او چې کوم علاقو کښې د 10 کسان راوتلي وي چې دوی د راځي هغه ته مونږ ورځو، ټول پښتون به ورځي. او که هلته
ورما او یو خبره دا چې کوم خلک را پاسېدلي دي نه لږ پرېږده هغه چې کوم خلک را پاسېدلي دي د هغې څه څومره ننګ دی د هغې څه څومره ننګ شته ننګ مې د خپلو ورکو خلکو پوښتنه ده وکړي دا د خپلو وړو پوښتنه ده وکړي دوی ځینې خلک وایي ځینې خلک وایي چې اوس خو لږ امن راغلی دی امن خو پی ټي ایم په ورپلې اخیسته ده کړې داسې بونیر ته به زه سر دا ووایې دا دوه نیمه میاشتې کېږي چې امن دی کلي پښتنو ورزش به د متوي اوس دی وکړي چې ډایرکټ په ورځي که نه زلمي به بونیر ته به زه سر ووایې تاسو بالکل یار بونیر نو انشاءالله هر یو علاقه به نه پاتې کېږي بونیر پکې وایي بونیر ته خامخا ځو بونیر ته ځو بونیر ته به هم ځو علاقه به یو هم نه پاتې کېږي ټول مشرع چمن پسین زورایی یار یو خبره کوم زلمو هر ځای چې به جلسه کوو ټول پښتانه به راځي دا آخري پیغام دی آخري پیغام د پښتانه سره وایي یو منټ یوه علاقه نه پاتې کېږي صرف آخري پیغام وایي په کومو علاقو کښې هلته په وزیرستان کښې ګوډ طالبان د کیمپ نه راوځي او خلکو ته دمکي ورکوي زه وایم دا دې بند کړي هسې هم چې چا ظلم کړی دی هغې ورځې لنډې دي عدالت تېرولو دا کارونه دې بند شي په چکبلۍ شو چې اوس روان دي درې ورځې اول دوی خپل مړې کړي دي اوس هغه کلي ته وایي چې تاسو به موږ ته دغه مطلب دا مړې راغواړئ چې چا وکړو ظالمه ټوپک خو تا سره د تا علاوه بل څوک نه وشي د دې سټیج نه ورته وایو د دغې سټیج نه ورته وایو چې چا نه ټوپک دي هغه ونیسه دا بې ټوپکه خلک مه ستړیوه ټوپک د آرمي نه دی آرمي نه دی ونیسي او نن یې مختلفو علاقو کې د آخري پیغام سره به کوم آخري پیغام د مختلفو علاقو کې نن چې کومې کرفي وې چې کوم کرفي نن لګېدلې وه هغه دې بند درځم هلته درځم انشاءالله وزیرستان شکیم کوری نه بس او لیدل سي وزیرستان شي کوری نه نیولې دا الله روبر کو به یوه علاقه نه پاتې کېږي تاسو مشرع منصور شاه مومن راغلی مومن ته ولاړ دي یې وزیرستان شي کوری نه نیولې وزیرستان شي کومه علاقو کې دوی کورونه نیولې دي هسپتالونه نیولې دي هغه د سبا فارغ دي ودرځي وزیرستان چې د خلکو نه کورونه نیولې ځای په شوسي دي د بچیانو سره سره فکر نشته دی ظالم سړی هغه ته ورپرېږده خوار او نور چې څوک شي باجوړ چې د کلي په منځ کې توپخانې لګېدلې دي هغه توپخانې باندې ډزونه کوي او ځانونه خلکو ته تکلیف دي لرې یې کړه او ماشومان نه وي تقریر کې یا به وځي یاره دا خبره دا وکړه دا دروغ به اوس څېړل شي چې دغسې رښتیا څه دي او بله خبره دا وزیرستان نه دا تقریر وکړه یا دا وزیرستان نه اقبال مسعود ملک نصرالله وزیر او دلاور خان مولانا طاهر او دا شهباز انور خان اسوات مشرانو ډېرو تقریرونه وکړه چې کوم په تقریرونو پاتې شول اسماعیل د اسلام آباد د ټولو د تقریرونه پاتې شول زه د سټیج نه د دوی نه بخښنه غواړم چې دومره موقع نه شوه میلاو او سپیشل خان زمان صاحب نه هم چې ډېره غټه مبارزه کوي لاسونه ورته پورته د سټیج نه مونږ دا بخښنه غواړو
چې چاته